قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضلنا علی الناس چې موږ ته فضیلت راکړی شوی دی په ټولو خلکو باندې موږ ته یعنی زموږ د امت ته فضیلت راکړی شوی دی په ټولو خلکو باندې په تمام امتونو باندې بثلاث په دریو څیزونو سره په دریو څیزونو کې موږ ته فضیلت راکړی شوی دی اولنی څیز دی جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه زموږ صفونه ګرځولې شوي دي د ملائکو د صفونو په شان دي زموږ په جماعت کې چې موږ مانځه ته ودرېږو دا صفونه یا چې په میدان جهاد کې ودرېږو هغه صفونه دا وایي داسې دي لکه د ملائکو صفونه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا او زموږ دپاره ځمکه ټوله جومات دی ټوله ځمکه زموږ دپاره جومات دی چې کوم ځای کې غواړو هلته مونځ کولی شو وجعلت تربتها لنا طهورا او د دې ځمکې خاوره چې دا هغه زموږ دپاره طهور یعنی پاکه ګرځولې شوې ده هغې نه موږ پاکي حاصلو اذا لم نجد الماء چې کله موږ توبه میلاو نشي نو باب د تیمم دی په دې کې به د تیمم په حوالې سره مسایل ذکر کېږي د اولني حدیث کې درې خبرې رالي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ ته په دریو څیزونو کې په ټولو انسانانو باندې په تمام امتونو باندې فضیلت راکړی شوی په نور روایاتو کې نور څیزونه هم دي مختلف څیزونه په ځینو روایاتو کې اووه دي په ځینو کې چې کوم دی هم ډېر دي نو بعضې علماو په دې باندې کتابونه هم لیکلي دي هغې کې 60 خصوصیات چې دي په یو کتاب کې راجمع کړي دي چې هغه د امت خصوصیات دي امت محمدیه خصوصیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیات چې هغه بل چاته نه دي ورکړی شي نو بهرحال دې حدیث مبارک کې درې راغلي یو دا چې زموږ صفونه داسې دي لکه د ملایکو صفونه او دویمه دا چې دا ټوله ځمکه زموږ دپاره جومات دی نو بني اسرائیل چې نو هغې به یهودیان هغې ته به صرف په خپل عبادت خانې کې د عبادت کولو حق وښه صرف په خپل جومات هغې د هغوی چې کومه عبادت خانه وه په هغې کې به مونځ کولی شو د هغې نه بهر به مونځ نه شو کولی او په هغې کې به مونځ کوو په هغې کې به هم د جمعې سره مونځ کوو د جمعې نه علاوه هغې مونځ نه شو کولی او دې امت ته الله څونه اساني پیدا کړه چې کوم ځای یې ته بس په هغه ځای باندې مونځ کولی شي غره کې یې د مانځه ټایم شو هلته مونځ کوه هر ځای چې مونځ ټایم شو مونځ کولی شي په هر ځای او دغه شانتي په یهودیانو نور هم تکلیفونه و نور هم مطلب دا دی هغې ته داسې دغه و چې په هغې د هغې دپاره مشکلات هغې به چې کم ځای به په خاص نجس ولګېدو نجاست به په کپړو باندې ولګېدو نو هغه به پاکولو څنګه هغه کپړه به ایسته کټ کوله د هغې دپاره دا حکم و پرتوک باندې خارتک باندې نجاست ولګېدو خارتک به یې ایسته کټ لمن باندې ولګېدو لمن به ایسته کټ کوله نو هله به پاک کېده ښه دغه شانتي مال غنیمت چې دی هغې دپاره حکم دا و چې مال غنیمت به ورته میلاو شو جهاد کې نو هغه به یې سوځوو وړی به نه شو او دې امت ته دا الله اساني ورکړې ده امت ته مال غنیمت چې دی حلال کړی دی جایز امت محمدیه ته دغه شانتي کپړو نجاست ولګي به درې ځله وینځه پاکې شوي نو دا نور هم هغې به چې کله ګناه وکړه سهار به په دروازه لیکلی شو چې فلاني کس دا ګناه کړې ده او د دې امت ګناهونه الله پټ کړي دي زموږ ګناهونه الله پټ کړي دي نو پردې پرې راچولي نو بل فضیلت دا دی وایي چې ټوله ځمکه زموږ دپاره پاکه ده او د یعنې په دې باندې مونږ پاکي حاصلولی شو یعنې تیمم ترې کولی شو چې کله اوبه نه وي ښه نو تیمم معنی ده قصد او اراده کول تیمم معنی نیت کول اراده کول قصد کول مونږ تیمم چې کوو که نه نو په هغې کې مطلب دا نیت کوو که نه نویت ان اتیمم لرفع الحدث او واستباحة الصلاة چې مونږ تیمم کوو د دې دپاره چې حدث چې کوم دی ګندګي یا ناپاکوالی چې دی هغه زموږ ختم شي او د مونځ راته روا شي مونځ راته روا شي نو بهرحال نیت خو اصل کې د زړه دی په زړه کې دا نیت کول پکار دي په ژبه باندې دا الفاظ ویل لازم نه دي صحیح ده که نه په زړه کې د نیت وکړو چې یاره زه تیمم کوم د دې دپاره بس خبره ختمه صحیح نو تیمم چې دی د دې مشروعیت کله شوی دی نو مشهوره واقعه تاسو بار بار اورېدلې ده حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي په خپله باندې دا واقعه را نقل کړې ده چې مونږ په یو سفر کې وو او راتلو نو په هغې کې یو ځای کې مونږ قافله ودروله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځومه نو زما نه هار چېرته ورک شوی و هار رانه ورک شوی و د هغې په تلاش کې مونږ وو هغه هم لټوو نو په مونږ ډېر زیات ناوخته شو او په داسې ځای کې وو چې هلته اوبه نه وي او د مانځه ټایم شو د مونځ ټایم ناوخته شو او اوبه نه وي
او خلک ټول زیات خفه و، ټولو خلکو شکایت وکړو حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنہ ته چې وګوره دا ستا د لور د حضرت عایشه تعالی عنها په وجه باندې رسول الله ایثار دی، موږ ایثار یو په داسې ځای کې چې هلته اوبه نشته او د مانځه ټایم را باندې راغی، اوس به څه کېږي؟ نو حضرت ابوبکر صدیق تعالی عنہ راغی، هغه وخت کې نبی علیه السلام حرام کولو، زما په ورون باندې د نبی علیه السلام سر مبارک په ناسته وم. عایشه تعالی عنها فرمایي ابوبکر صدیق تعالی عنہ راغی او ماته غصه وکړه او مطلب سکونډاري را باندې مو لګوله چې یار ستا په وجه باندې ګوره رسول الله ایثار دی، صحابه ایثار او بنشته او دسته کول غواړي او مونځ ټیم دی، ستا په وجه موږ ایثار یو. عایشه تعالی عنها فرمایي چې ما د نبی علیه السلام د وجې نه حرکت نشو کولی، ځکه نبی علیه السلام آرام کوو، زما پرون باندې د هغې سر حرکت مې نشو کولی. په هر حال نبی علیه السلام را پاڅېدو، راویښ شو، را بیدار شو. الله رب العزت چې دی بیا د تیمم آیت نازل کو او خلکو ته وی چې کله وبنئ نو بیا تاسو څه کوئ؟ تیمم کوئ. نو صحابه هم ډېر زیات خوشحاله شو او ابوبکر صدیق تعالی هم خوشحاله شو، ټول خوشحاله شو چې ګوره دا څومره غټ سهولت راغی د دې امت دپاره او سبب یې حضرت عایشه تعالی عنها جوړه شوه. نو صحابه راله بیا ابوبکر صدیق تعالی عنہ ته فرمایي چې ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر، ای د ابوبکر خاندانه دا ستاسو اولنی برکت نه دی، یعنی ستاسو د برکت دا ستاسو برکت دی چې ستاسو په وجه باندې الله په امت باندې اساني راوسته، الله په امت باندې اساني راوسته. نو چې اوس وبنئ نو تیمم وکړه، صحیح ده. بیا تیمم چې دی نو د دې باره کې یو مسله دا یاده کړئ چې بعضې فقها وایي چې دا بس یو ضرورت دی، لہذا په دې باندې صرف چې کوم دی یو مونځ کولی شي، کوم مونځ دپاره چې تیمم دې وکړو بس هغه مونځ پې کولی شي او د هغې مونځ سره که نوافل وغیره کې جو هغه پې کولی شي، د دې نه علاوه بل مانځه ته بیا تیمم کې. احناف دا وایي، زموږ مذهب مسلک دا دی چې تیمم دا د اودس نایب دی، دا د اودس نایب دی، فرع ده، تابع دی. لہذا په اودس باندې چې ته څه کولی شي اکثر سره په تیمم باندې هم کولی شي. یو اودس چې ته وکړې ماسپښین د ماښام ماسخوتنه پورې مونځونه پې کولی شي چې برابر یې زهر یې نه یې درکړی. نو دغه شانتي چې یو تیمم دې وکړو په هغې هم د ماسخوتنه پورې مونځونه کولی شي تر څو پورې چې تا ته اوبه نه میلاو شي، صحیح ده، څو پورې چې مطلب دا دی اودس نه مات شوی، تر هغه وخته پورې په یو تیمم باندې مونځونه کولی شي، تلاوت پې کولی شي، هر څه پې کولی شي، ټول کارونه پې کولی شي څنګه چې په اودس کېږي، صحیح ده. دغه شانتي بله مسله دا ده چې تیمم د دې دوه ضربه دي، دوه ضربه دي. یو ضرب دې ورکړو لاس دې وڅنډول، مخ باندې دې راښودله، دویم ضرب دې ورکړو لاس دې وڅنډل او بیا دې په دې دواړو مټو باندې راښودله. دا د تیمم اسانه طریقه ده، زړه کې دې نیت وکړو او به دغه دوه یو په مخ باندې دې راښودله او بیا دې په مټو راښودل، بس تیمم دې وشو، خبره ختمه. بله مسله دا چې تیمم به کې په څه باندې، تیمم به کې په څه باندې؟ نو د ځمکې د جنس چې څومره اشیا دي، د ځمکې د جنس چې څونه څیزونه دي، خو شرط پکې دا دی چې هغه په سوځولو سره سوځي نه، په سوځولو سره سوځي نه، په ویلي کولو سره ویلي کېږي نه، او په حل کولو سره حل کېږي نه، په حل کولو سره حل کېږي نه، دا شرط پکې دی، بس په هغې تیمم کولی شي. اوس دا اوسپنه ده، تانبه شوه، سونه شوه، دا د دې ځمکې د جنس نه دي که نه، خو چونکې دا چې سوځی سوځي که نه، ولي کولو سره ولي کېږي که نه، د لحاظه په دې سره تا د تیمم نشي کولی. یا مثال ها مالګه ده، مالګه چې اوبو ته واچي هغه حل کېږي، په حل کولو سره حل کېږي، نو په هغې باندې حالانکې مالګه هم د ځمکې د جنس نه ده، خو په هغې باندې تیمم نشي کولی. نو بس دا قاعده پکې یاد ساتئ چې کوم څیز په سوځولو سره سوځي نه، په ویلي کولو سره ویلي کېږي نه، او په حل کولو سره حل کېږي نه، بس په هغې باندې تیمم جایز دی، په هغې باندې د ځمکې چې جنس وي. بعضې فقهاو پکې دا هم لیکلي دي چې یو څیز داسې وي چې هغه د ځمکې سره پیوست وي، اگر چې هغه د ځمکې د جنس نه وي خو د تیمم پې کوئ. بعضې فقها داسې وایي، خو دا زموږ مذهب نه دی. لکه هغې دا وایي چې یو لرګی پروت دی مثال په طور باندې په ځمکه، یو طرف یې د ځمکې سره لګېدلی او بل طرف یې باندې بل طرف باندې تیمم کولی شي. بعضې فقهاو پکې دا ویلي چې صرف په زرخیزه خاورو باندې تیمم کولی شي. دا د مختلف مذاهب پکې شته، اختلاف پکې شته. زموږ د احنافو مذهب دا دی، زموږ مسلک دا دی چې د ځمکې د جنس نه هر هغه څیز چې هغه سوځي نه، ویلي کېږي نه، حل کېږي نه، په هغې سره تیمم کولی شي. حال به ته پرې نورو څیزونو باندې که دوړه لګېدلې بیا پې تیمم کولی شي، خاوره پې دوړه پې لګېدلې بیا پې تیمم کولی شي چې کوم د ځمکې د جنس نه دي. دا د تیمم په حوالې سره مسلې شو. یو مسله پکې دا ده چې یو سړي تیمم کړی دی، تیمم یې کړی دی او د مونځ وکړو په هغې تیمم باندې،
نفیس بای مونږ د بارې تیمم وکړو بیا پې هغه مونځ وکړو ماسپښین یې مونځ یې وکړو مثال په طور د مانځه نه دی فارغ شو مانځه نه بعد دته اوبه ښکاره شوې اوبه یې ولیدې اوبه یې ولیدې نو بیا به څه کوي اوبه یې ولیدې نو بیا به څه کوي آیا دوباره به دا مونځ کوي او که نه دوباره به دا مونځ نه کوي دا مونځ یې وشو ښه مونځ یې وکړو د مانځه نه بعد یې اوبه ولیدې په اوبو باندې قادره شو نو اوس دوباره اودس او مونځ ته ضرورت نشته دا که مونځ یې چې کړی دا کافي دی شوی دی صحیح ده یو سړی دی هغې تیمم وکړو او مونځ یې نه دی کړی مونځ یې نه دی کړی د مانځه نه مخکې اوبه ولیدې د مانځه نه مخکې اوبه ولیدې نو اوس د دې تیمم مات شو دی به اوس خامخا اودس کوي او مونځ به کوي په دقې تیمم باندې مونځ نه شي کولی دوه مسلې شوې درېیمه مسله دا ده یو سړي تیمم کړی دی او په مانځه باندې سیبه ولاړ دی په مانځه کې اوبه ولیدې مانځه په دوران کې اوبه ولیدې اوس به څه کوي نو په دې کې بعضې فقها دا وایي چې بس په دغه تیمم دي دا مونځ پوره کړي ضرورت نشته خو زموږ احناف دا وایي چې نه په دې مانځه کې د مونځ چې دی مات شو د اودس مات شو دی به څه کوي اوبه قادره شو نو دی به اودس چې اردام کوي د هغې نه پس به دا مونځ کوي په دا پکې یو څو مسلې شوې بولټون چې دی هغه به یو کیلومیټر چارو اطراف ته ان یو ځای کې ته یې اوبه نشته نو دا نه چې بس ډایرکټ د مخ سره به تیمم کې اوبه به ګورې اول تلاش پکې چارو طرف ته به یو کیلومیټر پسې ځې نو که یو کیلومیټر کې فاصله کې اوبه نه وي چې اوس بیا ټیک بیا تیمم کولی شي خو چې مونځ دنه قضا کېږي داسې وی کمی او او درته اندازه لګي چې یاره اوس که زه په اوبو پسې ځم نو مونځ رانه ځي نو بس بیا تیمم وکړه او مونځ وکړه تیمم وکړه دا اهمه مسله وه جی جی او ها خاوره پی بیا پې کېږي چې خاوره پې نه بیا پې نه کېږي دوړه پې واچوي او خاوره پې ولګي بیا خو ټیک شو او په لرګي چې خاوره پرته یې هم پې کېږي دیوال پسې چې دی خاوره دوړه لګېدلې ده پس په هغې باندې هم کېږي صحیح نو بیا خو مجبوره شوې بیا خو شریعت په هغه څیز کې انسان مکلف کوي چې په وس کېږي چې د وس نه بهر شوه خبره ختمه شوه یو مسله موږ مخکې بیان کړې وه تاسو ته به یاد وي موږ ویلو که یو ځای داسې چې هلته اوبه هم نه وي او لوټ هم نه وي دوړ هم نه وي که نه نو بیا به څه کوي نو باقي موږ ډېر شی مذاهب بیان کړي یو مذهب پکې دا چې په ټایم به ودرېږي او د مونځ کوونکي په شان شکل به اختیار کړي مشابهت به د مونځ کوونکي کوي خو سبب کې وایي نه سبب کې وایي نه او بیا چې کله وروستو په اوبه یا خاوره ورته میلاو شي نو بیا به د هغې نه بد هغه مونځ دوباره راوګرځي خو که جنازه چې وشوه بس خبره ختمه جنازه کې بیا دوباره قضا مزا نشته جنازه کې خو قضا نشته که نه جنازه خو خبر جی نه نه دی کوي بس خبره ختمه شو وشو بس وشو البته جنازه کې دا دغه چې دی د اختر په مانځه کې د اختر په مانځه کې بیا کېږي د اختر مانځه کې داسې که نه جي او د سړي نه تکبیرات وشو که نه د زوایي تکبیرات نو دی په رکوع کې دا کولی شي ویلی شي په لاس به نه اوچتئ په رکوع کې بغیر د لاس د اوچتولو نه دا ویلی شي که د امام نه هیر شي نو هغه هم دغه طریقه ده دی په رکوع کې چې لاړ شي نو هلته دې درې واړه الله اکبر ووایي خو لاس به پکې نه اوچتئ لاس به پکې نه ها بس ووایه او خبره ختمه شوه مقتدي دپاره خو دا لازم هم نه دي امام وایي دا هم کافي ده او جی جی د ځان سره ووایه شاته پسې ودرېږه چې څونه شوي ده دا کومه چې دې پاتې ده دقه وکړه بس هېڅ هم نشته دا کوم اوس چې د نبي کې وویلی شو یعنې درود شریف د نه وویلی شو ثنا هېڅ مسله نشته د دې او جنازې مونځ چې دی هسې هم مطلب دا دی هغه فرض کفایه دی که نه نو دومره لازمه نه ده په دې کې هسې دعا ورته وکړه که مونځ نه ټول هم شوی دی هسې دعا ورته وکړه
ښه دا خو د تیمم په حوالې سره چې دی مسایل شو. ها نو ښه یو مسله پکې پاتې شوه. یو سړی دی هغه ته احتلام وشو. څه ورته وشو؟ احتلام ورته وشو. یا مطلب دا دی سړی او ښځه دواړه میلاو شي، صحیح ده، او دواړه جنوب شي، حالت د جنابت کې دي، او سی به پاسې د سهار اوبه نشته، اوبه نشته، او یا چې کوم دی نو مطلب دا دی د جمع دی، سور جمع دی، اوبه ډېرې زیاتې یخې دي او د ګرمولو انتظام نشته، راډ ماډ خراب شوی دی، قدرتي به دغه شپه راډ خراب شو. نو اوس چې دی مونځ خو به کوي، خامخا مونځ به کوي. نو څه به کوي؟ نو د ده دپاره تیمم اجازت شته. په تیمم دی وکړي نو د غسل نه هم دا تیمم کافي دی، لکه څنګه چې د بې اودسۍ نه کافي کېږي داسې د غسل نه هم کافي کېږي، اگر چې د جنابت غسل هم وي. نو بس تیمم دی وکړي او په هغې باندې د مونځ وکړي، مونځ کولی شي. صحیح ده، دا مسله پکې اهمه وه. ها د اولني حدیث ترجمه خو موږ وکړه، د دویم حدیث به ورسره وکړو. وعن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. موږ د نبي عليه السلام سره په سفر کې وو. فصلى بالناس، نبي عليه الصلاه والسلام مونځ پړاو کو خلکو ته جمع ورکړه. نو فلما انفتل، کله چې نبي عليه الصلاه والسلام راتاو شو من صلاتي د خپل مونځ نه راوګرځېدو، نو اذا هو برجل معتزل، نو چې ګوري نو هلته یو سړی چې دی هغه جدا ناست دی، لم یصلي مع القوم، د خلکو سره یې مونځ ونه کړو. ښه الله جدا په یو ګټ کې ناست دی او مونځ یې ونه کړو د خلکو سره. نو فقال ما منعك يا فلان، نبی علیہ السلام فلان کیا وایي ته څه منع کړې ان تصلي مع القوم، چې د خلکو سره مونځ سره مونځ ولې ونه کړو، څه وجې نه دې ونه کړو؟ قال نو هغه ورته ووایي اصابتني جنابه، چې د الله پیغمبر زه خو جنوب شوی وم، حالت د جنابت کې وم، ولا ما اوبه نه وي، نو مطلب دا دی ځکه ما مونځ ونه کړو چې زه خو ناپاکه یم، اوبه نه وي نو څه دې کړی. نو قال نبی علیه السلام ورته فرمایله علیک بالصعید، ستا دپاره خاوره کافي وه، فانه یکفیک، بس دا خاوره ستا دپاره کافي وه. تیمم به دې کړی وی، مونځ به دې کړی وی، تیمم به دې کړی وی، مونځ به دې کړی وی. نو دا